چې ستاسو به دې خبرې ته پام وي او که نه، خو زه یې سخت خفه کړی یم او اکثر مې دا خبره ذهن ته راځي چې مسافر 25 او 30 کاله مسافري وکړي او چې کله بیا د ویزې د کینسلېدو اراده وکړي، نو کوشش یې دا وي چې د خپلې کمپنۍ او یا د کار ځای ته خپل مشری زوی راولم او زما ځای ونسي او زمونږ د کور ټوله خرچه اوس دی وګټي او وچلوي، او چې بیا یې راولي نو دا خپله کامیابي ګڼي او پلار یې سخت خوشحاله وي. خو زما په خیال دا زمونږ کامیابي نه بلکې ناکامي او بدقسمتي ده. زما په خیال د دې څه وجوهات کیدی شي. ړومبی دا چې یا خو دغه مسافر پلار خپلې زیاتې پیسې هسې خرابې کړي، ځان او د وخت نزاکت ونه پیژني، او دویمه دا چې دغه زوی یا خو د کمزوري تربیت د وجې خراب شي، او اکثر زمونږ د مسافرو د بچو تربیت او پالنه سمه نه کیږي، او یا پرې د خراب ماحول دومره خراب اثر وشي، نشې تماشې شروع کی چې بیا یې پلار په دې خبرې مجبوره شي چې دوبۍ، قطر او یا سعودي ته راولي او دلته په دې قید کې په کلونو بند کی، او د پلار په شان دی هم خپله خوږه او شرنګېدلې ځواني د عربو په دې اور ځمکه وسوځوي، او بیا دغه سلسله تر پښتونو روانه وي او دی بیا خپل بچیان راولي. دا حال دی. باید موږ مسافر په وخت ځان وپېژنو، د وخت نه فایده واخلو او هسې خپلې پیسې ضایع نه کړو، او حتی الوسه دا کوشش وکړو چې په خپلو بچو دومره کسب، هنر او سکیلز زده کړو چې د دوی ژوند په اسانه تیریږي او د دې نورو ملکونو د راتلو نه یې لرې وساتو. ګنې دا سلسله او علمیه به زمونږ د بچو سره او بیا د دوی د بچو سره دغسې تر عمرونو روانه وي، او د مسافرۍ د دام او قید نه به نه خلاصېږو. شعر دې تاسو ته ډالۍ وي چې خپل بچي دې غېږ ته نه راځي تا نه پیژني، چې خپل بچي دې غېږ ته نه راځي تا نه پیژني، دومره اوږدې مسافرۍ باندې دې ور پورې شي. ګرانو ملګرو، که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک او د ملګرو سره یې شیر کړئ، او زما دغه نوی چینل یوټیوب در سره خامخا سبسکرایب کړئ. د بده مرغه زما هغه پخوانی یوټیوب چینل بند شوه، سخت یې خفه کړم، او ستاسو په شان خواږه او درانه ملګري را سره وو. اوس به بیا تاسو ته درخواست کوم او سوال کوم چې زما دغه چینل بیا سبسکرایب کړئ او خپله مینه را سره جاری وساتئ. خوشحاله اوسئ.